السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ماښام مو په خیر او په خوشحالۍ سره شروع کړی وي. راځو ان شاء الله د پرسونلایز تیر برخې ته چې په تیر ساعت کې مونږ د پرسونلایز یو څو دانه کمنټونه ویلي وو تر چینج ماوس پوینټره پورې. نن ان شاء الله سره خلو تیمز نه. وات از تیم؟ تیمز ویل کېږي وال پیپر ته. کله چې فور مونږ یو وال پیپر استعمالو دیټ از کال تیم، او تیم ټوټلی ډیپند کوي په څه شي باندې، د ډیسکټاپ او بیک ګراوند باندې. زه فرقه ته راځم د یو تیم سپری کې موږ سره مختلف قسمه دي. وینډوز ډیفالت تیم دی، های کانټراسټ تیم دی، او همدارنګه مای تیمز دی. په وینډوز کې موږ سره بای ډیفالت په خپل تیم شته. لکه فرقه چې د کې وینډوز واخلم، نو په وینډوز کې ماته خپل بای ډیفالت داسې یو تیمز پکې راته راکوي چې دغه نه کار کې اخیستل شم یو په یو باندې. بل په دې کې پرسونلایز همدا شان راځم. بل په یو سر لاین ان کلر دی کې ته موږ ته پیکیج راکړي دی کې ته هر یو پیکیج د خوښي وي اما په دې کې څه کې انتخاب کړئ. فور ایگزامپل زه په دې کې اخلم لاین ان کلرز، نو تاسو وګورئ ماته چې کوم بل قسم تیمز به راته راکړي. که زه په سکرین باندې رائټ کلیک کوم او همدارنګه راځم نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند ته، ماته دغه پکچر به څه کېږي، وال پیپر به ماته یو په یو باندې به چینج کېږي دغه شان دی. که زه بیا فنا ګورم ماته بل به هم پکې راته چینج بشي. که دا راځم پرسونلایز ته فور باندې کې موږ سره مختلف قسمه پیکیج پکې شری یو په یو باندې. بل فرق چې زه غواړم چې دغه چینج کوم ورته راځم های کانټراسټ نمبر 1 په دې کې موږ سره به د ډیسکټاپ دغه سټایل موږ سره دغه سټایل کې بشي. های کانټراسټ 2 په دې کې اخلم، دا موږ سره په دغه ډول سټایل کې موږ سره دي. په نمبر 3 کې موږ سره دغه سټایل کې موږ سره وي، او په نمبر 4 کې موږ سره دغه شانتي وي. دومره خاص کوم فرق نه کیږي، په منځ کې بیخي لیټل فرق پکې وي. خو زه په دې کې اخلم وینډوز ډیفالت تیم. موږ همیشه لپاره په دې کې کوم اخلو وینډوز ډیفالت تیم، یعنی د کمپیوټر په خپل هغه وینډوز ډیفالت کې څه راکړه. بل پدې کې د موږ سره ډیسکټاپ بیک ګراوند. ډیسکټاپ بیک ګراوند مطلب څه شی د فارم کې باندې کلیک کوم، په دې کې موږ کولای شو چې خپل په ډیسکټاپ باندې مختلف قسمه وال پیپر په ولګوو. فور ایگزامپل کچیر ته غواړم چې په دې کې موږ سره دغه وال پیپر راکړو، په دې کې موږ سره مختلف قسمه وال پیپر چې اشتراک سره پکچر لوکیشن. اول په دې کې موږ سره وینډوز ډیسکټاپ بیک ګراوند، دا د ډیسکټاپ په خپل بیک ګراوند دی. په دې کې موږ سره مختلف قسمه فولډر دي لکه پکچر لایبرری کې شو، اوس باندې کې سره نشته ټاپ ریټډ فوټوز په همدارنګه سولید کلر شو. دې کې موږ سره چې د مختلف قسمه ځایونو کې پکچر شته. زما اول سٹارټ ولې وینډوز ډیسکټاپ بیک ګراوند نه. په دې کې موږ سره ډېرې زیاتې بیک ګراوند دي. فور په دې کې زه ورته غواړم چې ماته دغه چوټا ماشوم دی کې دې کې راکړه او دا مې سیف چینجز کړو. اوکې مګر تاسو ګورئ ماغه پکچر ماته څه بکی په سکرین به راته راوخی یو په یو باندې. بیا راځم پرسونلایز، همدارنګه راځم پرسونلایز کې بیا ورته ډیسکټاپ بیک ګراوند ته راشه. بیا په دې کې اخلم څه شی وینډوز ډیسکټاپ بیک ګراوند. تاسو ګور په دې کې موږ سره چې د مختلف قسمه وال پیپر پکې شته چې تاسو کولای شئ په دې کې څه یو په یو باندې انتخاب کړئ دغه شانتي. پکچر لایبرری په دې کې هم سره خپل پکچر وي، بدبختانه چې ما سره په کمپیوټر کې نشته ټاپ ریټډ فوټوز، همدارنګه په دې کې وي سولید کلر. سولید کلر مطلب دا دی که چېرته زه غواړم چې په کمپیوټر باندې فقط یو ساده رنګ ولګوم، لکه فور ایگزامپل بلیک رنګ کې، فور ایگزامپل ریډ رنګ کې، فور ایگزامپل مختلف قسمه دي کې موږ سره دا مې سیف چینجز کوم. نو تاسو وګورئ ماته به ساده پکچر به راته سوري کلمات څه به کې راته اساین به کې یو په یو باندې. بیا په دې کې راځم ډیسکټاپ پرسونلایز ته او ډیسکټاپ بیک ګراوند ته راځم. بل په دې کې دی موږ سره ام آر ټي چې کوم دی په همدغه کې د ډیسکټاپ د بیک ګراوند یو برخه چې هغې ته ویل کېږي ام آر ټي دی کې موږ دغه ډول وال پیپر دي، او په سینس کې موږ سره دغه ډول وال پیپر دي، او همدارنګه په ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ چې کوم دی ما پکچر فولډر اخیستی و چې پکې ما سره پکچر پرته وي، اوس هغه مې ایسته کړی، نو د فولډر نوم دلته ما سره پاتې دی. په دې کې په تاسو سره هر قسم فولډر نوم راتللی شي، د کوم نه چې تاسو پکچر یې راواخیستی نو هماغه نوم به تاسو ته څه کېږي پاتې کېږي. که زه په دې کې راشم وینډوز ډیسکټاپ بیک ګراوند ته، په دې کې اول دی موږ سره سلیکټ آل کلیر آل. که زه ورته چې نه دغه ټول ماته راکړه، نو تا ته څه به وکړي، ټول به د کمپیوټر په سکرین باندې به درکړي درته، خو د وخت په تېرېدو سره ته چې کومه وخت موږ ورکوو د دغه ځای نه، نو هماغه وخت په مطابق به تا سره څه کېږي، پکچر به سره چینج کېږي. او که زه ورته چې نه زما د خوښې فقط یو څو دانې راکړه، بیا به څه کوم، فور ایگزامپل پر چیکس باکس کې ورته کلیک کوم دغه ماته راکړه او دغه راکړه، فور ایگزامپل دغه راکړه او دې کې ورسره دغه راکړه، او دا مې سیف چینجز مې کړو، کلوز مې کړو. نو تاسو اوس فقط ماته هماغه څه کړئ، کومې وال پیپر چې ما انتخاب کړی وي نو هماغه وال پیپر یې پکې ماته بېرته یو په یو باندې راکړئ. که زه اوس رایټ کلیک کوم راځم نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند ته ګورم ما سره چینج کېږي ورو په ورو باندې. زه چې کوم غواړم چې چینج کوم ما سره پکې زه څه کولی شم، چینج کولی شم. او که زه په دې کې راشم پرسونلایز ته راشم ډیسکټاپ بیک ګراوند ته راشم، یا خو داسې انتخابوو، یا د کنټرول د کیبورډ نه کنټرول ونیسئ، موږ داسې هم انتخابولی شو، داسې لکه د کیبورډ نه به شي ونیسو کنټرول بټن ونیسئ یو په یو باندې. که چېرته ما کنټرول پرېښود بیا په دې مرز باندې مې کلیک وکړو نو راټول به ایسته شي، ماته به یو دانه پکې څه به شي، انتخاب به شي دغه شان دی.
که زه داسې کوم فور ایگزامپل که زه راشم او ما د کیبورډ څخه شفټ نو دا مې اوکې کړ او شفټ مې ووهه ته ما ته فور ایگزامپل ته دغه تر دغه ځای نه تر دغه ځای پورې ما ته راکړه دا مې اوکې مې کړ نو د شفټ بټن یې پکې کاږلو سره تاسو کوم ځای انتخاب کړو نو دغه ټول به تاسو څه به کړي در به کړي درته یو په یو باندې. بل په دې کې د موږ سره پکچر پوزیشن مطلب دا چې دغه پکچر په کوم سټیټ کې دی وي فیل دی وي فټ دی وي سټریچ دی وي ټایل دی وي همدارنګه سنټر مونږ به ډیفالت په دې کې دغه د پکچر پوزیشن دی پکې فیل اخلي فور ایگزامپل هغه بل زره کده مې واغستل دې خو ما ته راکړه دغه پکچر او دې کې ما غوښتل فیل دا مې سیف چینجز کو تاسو ګورئ ما ته پکچر د سټایل کې خیاطه ګورته خاص فرق نه کیږي بیک ګراوند ته راځم دا شانتي دې کې اخرم نه ما ته فور ایگزامپل فټ راکاو دا مې سیف ګورئ داسې بشي راځه فټ فور ایگزامپل ګورئ سیف چینجز مو کومه ته دغه سټایل کې څه بکی راته راي بکی راته که زه ورته چېرته دا هم چینج کړم دې په ځای باندې ما ته راکړه چې سټریچ راکړه دا مې سیف چینج کړه داسې ما ته راکړي او دې کوم ټایل راکړه ته ګورئ دغه سټایل کې بشي او دې کوله م سنټر نو په سنټر کې ما ته به دغه سټایل راکړي موږ به ډیفر په دې کې ساخلو سټریچ پکې اخلو. بل کمانډ موږ سره و چینج پکچر ایوري وی پکچر چینج کوه هر یو څومره هر یو که زه په دې کې راشم ډسټاپ بیک ګراوند ته دې کې فور ایگزامپل دغه پکچر دا ما دې څه کوه راکوه راته زه چې کله ملټیپل پکچر انتخاب کوم نو دغه کمانډ ما سره ان کیږي او که چېرته یو پکچر انتخاب کوم بیا ما سره کار نه کوي ولې کار نه کوي ځکه چې هلته یو دانه پکچر دی که نه او دغه کمانډ پاتې کې د سلایډ شو دپاره استعمالیږي څنګه سلایډ شو ما دوه درې پکچر انتخاب کړي و چینج ایوري پکچر زه ورته پکچر چینج کوه 10 سکنډه پس 10 سکنډه پس 1 منټ نه ما ته 10 سکنډه پس چینج کوه شفل کار څه کوي په دې پکچر کې لږ زر فور ایگزامپل کې بلر مو فکر راولي که نه داسې رنګ یې فقط ایډټ شانتې کوي پکې دومره خاص کومه اثر نه غورځوي. پاکې بل کمانډ دی وین یوزینګ بیټري پاور پاوز د سلایډ شو ټو سیف پاور په دې کې مصیبت دا دی که زه فور ایگزامپل دغه سلایډ شو آن کوم نو ما کمپیوټر چارج نه ایښی ما د کمپیوټر څه کوي چارج پکې مصرفوي او که زه دغه چک مې ورته آن مې کړ زه ورته یم کله چې ما کمپیوټر چارج ته ایښی وي بیا عکسونه چینج کوه لکه هر یو 10 سکنډه پس به عکسونه چینج کیږي خو که چېرې دغه مې آف مې کړ که چېرته چک مې آن کړ پکې ورته بیا به نه چینج کیږي او که چېرته چک مې آف کړ نو بیا به څه کیږي چینج کیږي اوس ما دغه چک مې آف کړ که نه اوس هر یو 10 سکنډه پس به دا پکچر ما د شی به کېږي چینج کېږي به او تاسو لږ زر پکې ورته وایټ وکړئ نو هر یو 10 سکنډ پس به څه کېږي دغه پکچر به موږ سره یو په یو باندې چینج کېږي لکه دغه شانتې ګورئ چینج شو موږ سره او که چېرته زه ورته راشم نه دا ما ته مه چینج کوه کله چې ما په کمپیوټر کله مې چارج ته کېښودې بیا چینج کوه دغه چک ورته آن کړه دا شانتې او دا مې سیف چینجز کړه که زه اوس ورته نیم ساعت څه کوي چې مکمل یو ساعت ورته ودرېږم دا به هم اوس ما سره به چینج نه شي انشاءالله. دا و موږ سره د د ډیسکټاپ بیک ګراوند په هکله باندې یو څه شارټ خبرې دغه شانتې. بل په همدې کې دی موږ سره کلر مطلب چې دی زه غواړم چې د ټایټل بار ته او ټاسک بار ته چې کوم کلر ورته چینج کوم دې کې راځم کلر ته فرضاً په دې کې ما ته راکړه دغه کلر دې کې موږ سره څه دي ګورئ تاسو ګورئ مختلف قسمه کلر په دې کې موږ سره څه دي شتون لري که زه په دې کې وایم کلر انټنسټي مطلب چې مطلب دا کلر چې به څه کوي خیره یې کوو تیز یې کوو په دې کې ما واخیسته کوم ډول دغه کلر تاسو وګورئ که نه رنګ یې ګورئ څه کېږي ورو په ورو سره خیره کېږي دغه شانتې او که چېرته فور ایگزامپل غواړم چې برایټ والم دا مې سیف چینجز کړو هماغه ما ته شی پکې ګورئ رنګ به راته هماغسې را پکې ګورئ یو په یو باندې او که زه ورته یم چې نه دا لرې کړه یو بل کلر راکړه نو چېرته راشه کلر ته راشه دا شانتې په دې کې تاسو مختلف قسمه کلر شته دی او که چېرته تاسو غواړئ چې نه زه غواړم چې د ګینټو دوکان ته وکړم که خیر دی بس مختلف قسمه کلرونه مې میکس کړه پکې راخوا دې کې موږ سره دغه کلر دې کې غواړئ دغه سټایلونه دې کې موږ سره څه دي رقم په رقم سټایلونه پکې موږ سره دلته شتون لري تاسو کولی شئ ځان پکې هم یو سټایل ورته ورکړئ او که زه ورته یم چې نه اټومیټیک مطلب دا دی کوم یو بیک ګراوند باندې چې ما وال پیپر لګولی د هماغې نه کله راوچت کړو دا مې اوکې مې کړو تاسو وګورئ ما ته به څه به وکړي ګورئ هماغه دی که نه کلر هماغسې موږ سره دې هم کلر دی نو هماغه کلر ما ته څه به کړي راوچت به کړي راته. بل په دې کې دی موږ سره ساوند د ساوند کار موږ سره شی ده که زه راشم په دې ساوند باندې کلیک کوم دغه شان دی په دې کې موږ سره اول دی پلی بیک دی ریکارډینګ دی ساوند دی او کمیونیکیشن دی. پلی بیک نه مطلب شی دی پلی بیک موږ ته لاوډ سپیکر ښیي ځینې ټایم کله چې موږ د دوکاندار نه غواړم چې زه کمپیوټر والم نو موږ یا ورته چې کوو لاوډ سپیکر چې کوو آیا د دې کمپیوټر لاوډ سپیکر جوړ دی او که نه دی جوړ ځینې ټایم کې موږ سره بیا مسله اکثره وخت په همدې کې که زه په دې کې راشم ساوند ته په دې باندې مې کلیک په دې کې راشم کانفیګر ته او په دې کې والم په ټیسټ باندې مې کلیک وکړئ نو تاسو وګورئ ځینې ټایم کې دلته نښه ورکوي دلته د ویب ځای یا د څپو نښه ورکوي
خو مګر بیا ته څه وایي اواز پکې نه وباسي. نو کله چې فار ایگزامپل اواز نه وباسي موږ باید پوه شو چې موږ سره څه دي په لاوډ سپیکر کې سفر پکې دی. نو پلی بیک په اصل کې موږ سره دې په خاطر باندې استعمالیږي. ریکارډینګ مطلب دی چې موږ څه ښیي مایک پکې ښي. تاسو ګورئ زه چې کله خبرې کوم که نه ګور دا هم جګېږي دلته او دا هم جګېږي. نو کله چې دغه نښه پورته کېږي ته پوه چې زموږ مایک سره دلته جوړ دی. او که چېرې زه خبرې کوم فار ایگزامپل تاسو دغه لیپټاپ ټپوئ داسې نو تاسو پوه شئ چې په دې ځای کې او تاسو سره نښه نه پورته کېدله نو پوه زموږ مایک دلته سره خراب دی. کنفیګر ته راځم. په دې کې موږ سره دا دی سپیچ ریکګنیشن. دا بیا انشاءالله په کنټرول پینل کې یو اپشن دی په نامه د سپیچ ریکګنیشن. که چې زه راشم کنټرول پینل ته په دې کې بیا موږ یو په یو باندې وایو. سپیچ ریکګنیشن ډېر زیات انټرسټینګ کمانډ دی چې د دې په تھرو باندې موږ د کمپیوټر سره څه کوو خبرې اترې ورسره کولی شو. ساوند ته راځم. په ساوند کې مطلب دا دی زه چې کله کمپیوټر کې فار ایگزامپل فلش ورکوم یا فار ایگزامپل چې زه هر څه کوم نو ما څه وکړه د هغې مختلف قسمه ساوندونه شته په دې کې څه راکوه ما ته پکې راکوه. فار ایگزامپل که زه اوس راشم په دې کې مې دا فلش مې ورکړه تاسو وګورئ دې کې څه کوي رقم په رقم باندې کې اوازونه کوي لکه دغه شان دی لکه دغه شان ګورڅه کې موږ څه کوي اوازونه راکوي. اول په دې کې د موږ سره وینډوز ډیفالټ نو ساوند. کله چې مې نو ساوند واخیست دا مې اپلای مې کړ. که زه څومره فلشونه ورکوم دا اوس ما سره کوم اوازونه څه کوي نشي کولی. ګورئ فلش وباسم بیرته انسرټ کوم موږ سره کوم کار نه کوي او کوم اواز نشي ویستلی. او که زه په دې کې راشم په دې کې واغوستم وینډوز ډیفالټ نو بیا به څه وشي نو موږ سره به چې کوم دی کمپیوټر به خپل اټومیټیکلی څه وکړي ساوندونه به خپل موږ سره جوړ وکړي دغه شانتې. کله چې دا فلش ورکوم او بیا مې دلته اپلای مې کړ نو تاسو ګورئ خپل ساوند به دلته وباسي. په دې کې موږ سره مختلف قسمه دي. آرټسټ دی فار ایگزامپل ټیسټ مې کړ دغه سټایل ویل کېږي. لکه زه فار ایگزامپل که چېرته راشم که نه دې کې موږ سره څه دي لکه فار ایگزامپل زه چې کله ځان یو څه بټن وکړه لکه دغه شانتې کله ځان څه بټن وهم داسې فار ایگزامپل اواز دې کوي. او بل په دې کې موږ سره کلینډ دې کې موږ سره څه دي مختلف قسمه اوازونه په دې کې شته دي. لکه فار ایگزامپل کلوز پروګرام کریټیکل بیټري الارم کریټیکل سټاپ. دې نه مطلب څه دی لکه که زه اوس راشم رن ته که نه دې کې اوس مې ځان پکې ولیکه او دا مې اوکې مې کړ تاسو ګورئ ما ته څه داسې ساوند راکوي. که زه ورته وایم چې نه دا ساوند ما ته چینج کړه دې به ما ته بل ساوند راوله نو په هماغې باندې ودرېږه په دې ایرو باندې کلیک کړه. په دې کې تاسو د دنیا ساوندونه شته دی. دې کې فار ایگزامپل ما ته راکړه دغه ساوند او دا مې ټیسټ کوي بیا به داسې ما ته راکوي. اوس مې اپلای مې کړه که نه چې کله ځان هسې پکې لیکم ګوره اوس داسې ساوندونه په دې کې موږ څه کوي راکوي پکې راته. دې کې څه دی موږ سره مختلف قسمه ساوندونه په دې کې شته دی. که چېرته یو کس غواړي چې زه غواړم چې نه د دې په ځای باندې که خیر په خپل یو نعت پیل وکړم د خیره بس چې فلش پکې ورکوم یا چې کله یو څه لیکم بیا به که خیر بس شروع به کوي راته خو دا خپل تر ټاکلي وخته پورې کوي. تاسو کولی شئ چې د خپل ځانه فار ایگزامپل یو اډیو پې ولګوئ خو شرط په هغې کې دا دی د هغې بیا تاسو سره سایز څه وي ډبلیو ای وي باید وي. لکه موږ سره ام پي 3 وي که نه یا موږ سره ام پي 4 وي 3 جی پي وي نو موږ سره هغه باید په څه کې وي ډبلیو ای وي سایز کې باید موږ سره څه وي. او که چېرته غواړم چې کنورټ کړم موږ کولی شو چې د کنورټر په تھرو باندې څه کوو دغه اډیو موږ کنورټ کړو ډبلیو ای وي ته بیا راشو براوز ته چې تاسو په هر ځای کې پروت وي دا مغزه نه راجګي کا او دلته ثابت شي کپې اپلای کپې. اوس ما سره نشته کنه اوس مې کار پې کولی دومره کوم سخت طریقه په دې کې نشته براوز ته راځم. فار ایگزامپل ما څه پروت په ډاکومنټ کې فار ایگزامپل دې باندې کلیک کا اوپن یې کا په تاسو په خپل کار به شروع کړي در سره. بل په دې کې موږ سره لاندې ډیوایس کنیکټ لکه زه چې کله فلش زه ورکوم که نه دا ما ته اوس داسې اوازونه کوي. که زه ورته دا ما ته چینج کړه نو په دې باندې کلیک کوم دا شانتې دې کې راځم چېرته دې په وینډوز هارډویر باندې کلیک کوم دغه په دې کې موږ سره مختلف قسم نور الحمدلله دې کې ما ته راکړه نوټیفای ټیسټ دا خو سم نه اورېدل کېږي ریسټور دا هم سم نه اورېدل کېږي. یو بل ورته کوم په دې کې ما ته راکړه دغه یو دا دی ورته ګورئ او دا مې اپلای مې کړه که نه او چې کله فلش مې در وویسته بیا چې ورکوم پکې ګوره اوس داسې چې پکې راته څه پکې ساوند پکې راته راکوي دغه شانتې. او که زه ورته نه فار ایگزامپل بېرته خپل عادي حالت ته ویوسم وینډوز ډیفالټ ته راشه ته دا مې اپلای مې کړ او چې کله فلش ته وباسم فار ایگزامپل بېرته ورکوم نو اوس بېرته خپل سټیټ ته به راغلی وي یو په یو باندې دغه شانتې. بل په دې کې د موږ سره وي پلی وینډوز سټارټ اپ سټارټ اپ مطلب زه چې کله وي کمپیوټر آن کوم که تاسو کله وینډوز ایکس پی سره یو قسم اوازونه به کول که زه ورته زه چې کله کمپیوټر آن کوم نو په دې کې ما سره که وینډوز سټارټ سره خپل ساوند راکوي دا چې مې آن کو فرته بیا ما زه چې کله کمپیوټر آن کوم نو ماته بیا څه به راکوي خپل ساوند پکې راته به راکوي یو په یو باندې دغه شانتې. که زه بېرته آف مې کړو نو کمپیوټر مې آن کوم بېرته ماته کوم ساوند پکې ورسره به نشي راکولی. سیف اس کار کې فرته ما په دې کې چینج راوځي لکه دغه دی که نه زه غواړم چې دې ته کې لکه ما چې کوم چینج راویستو لکه فار ایگزامپل ډیوایس کرنټ ما پکې ګورئ
دغه سټایل اخیستی و. که زه غواړم چې هغه تغییرات چې ما راوستي وو هغې ته یو نوم ورکړم نو په همدې باندې ودرېږم سیف اس ته راشم دې شان دی سیف کوم لکه فار ایگزامپل چې مای نیو ساوندز فار ایگزامپل زما خپل چې د کمپیوټر ساوندونه دا مې اوکې مې کړو نو تاسو ګورئ اوس هماغه اول په دې کې څه شو راسره ثبت شو. خو که زه په دې کې وینډوز ډیفالټ والم او دا مې اپلای مې کړو نو دا به د وینډوز په خپل چې کوم ساوندونه دي هغه په دې کې ماته څه کوي راکوي راته. که غواړم چې بېرته یې ډیلیټ کړم په دې باندې کلیک کړه نو ساوند دا شکل ته ډیلیټ کړه دا شان دا یس کړه نو کوم تغیرات چې موږ راوستي وو هغه به یو په یو باندې په دې کې څه بشي ختم بشي. کمیونیکیشن موږ سره استعمالیږي په نیټورک کې کله چې موږ په نیټورک کې کمپیوټر غواړو چې په ټلیفون غواړو کنیکټ کړو دا کمانډونه په اصل کې موږ په شي کې استعمالیږي موږ سره په نیټورک فیلډ کې استعمالیږي را سره. دا به موږ سره پرسونلایز د پرسونلایزیشن په کې څو خبرې په نیکسټ لیکچر کې ان شاء الله موږ به خلو په دې کې سکرین سیور او د سکرین سیور دنده موږ سره په دې کې څه ده او د څه لپاره موږ سره یو په یو باندې استعمالیږي دغه شان دي ملګرو ان شاء الله در به تر همدې پورې بس که چا زمونږ د یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی نو پلیز مهرباني وکړئ زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. زمونږ د یوټیوب چینل دی کمپیوټر لرنینګ ان پښتو راځم په سرچ کې لیکم چې کمپیوټر لرنینګ ان پښتو